مور می ویل زویا نشي پرېږدوه مړ به دې کړي دا یارانې پرېږدوه هر وخت نشه کې زنګېدله راځي کور ته په نیمه شپه کې ګله راځي کور ته په نیمه شپه کې ګله راځي زه ورته ناست وم داسې غلی غوندې مور مې کیسه کړه غریو نیولې غوندې ویل یې چې دغه ورځې تل به نه وي دغه یارانو پردي خپل به نه وي د چا په سر د جنانګونه کول تل د یو بل سره جنګونه کول هغه یاران هغه دوستان دې څه شول آنی مې لاران ډیوالان دې څه شول آنی مې لاران ډیوالان دې څه شول خور خود تله استری جامو ته جاړي بل دستان خورو مالو تا جاڑی چورور میں چاپا دینا شو اختکلو کوری شڑم چاپا لنجو اختکلو اوس خود ڈلے آیاران وینم چیوستا حسن دشمانان وینم کمی منی دغا نشي پرېږدوه په نیمو شپو دا تماشې پرېږدوه په نیمو شپو دا تماشې پرېږدوه ځان مې بدل کو دا حالاتو سره شومه خلاف د دې جذباتو سره چې مو سوکاله محبت کړی و ما یې د خان پشان عزت کړی و هغې سړي په نیمه لاره پرېښوم هغې سړي ډېر ناکراره پرېښوم د مور دعا مې وه په لارې کړمه زه پروانه عدل هوښیار یې کړمه زه پروانه عدل هوښیار یې کړمه مور مې ویل زویا نشي پرېږدوه مړ به دې کړي دا یارانې پرېږدوه هر وخت نشه کې زنګېدله راځي کور ته په نیمه شپه کې ګله راځي کور ته په نیمه شپه کې ګله راځي